الرحمن الرحیم. سلامونه ملګرو. د سیند په غاړه په کوم ځای کې خبرې په سردریاب کې نو هلته کیو او خبرې یو چلو شو. زاید خاموش هم په زور باندې کښتۍ ته خېجولې وه. هغه سیند به وروسته تاسو ګورئ. او دغه وړه شانتې درې کسیزه مشاعره چې زړه چې سینه کې مې ګنګس ګرځي ښکلي په لارو کې ابس ګرځي. زړه چې سینه کې مې ګنګس ګرځي ښکلي په لارو کې ابس ګرځي. او چې یو ته نه یې دنیا که یو ته نه یې دنیا نه ورانېږي که یو ته نه یې دنیا نه ورانېږي ما سره ستا په شانتې لس ګرځي. نو په دغه شعرونو باندې به بلنه ورکومه لومبی زموږ سره د ټولو نه ښکلی شاعر چې شعرونه شریک ارشاد. دغه یو درې شعر دي چې څوک به ترې ځي څوک به راځي دنیا ده د چا خبره چې فاني دنیا ده. څوک به ترې ځي څوک به راځي دنیا ده د چا خبره چې فاني دنیا ده. ما خدا نه ویل چې ته یې ګنې ما خدا وی چې مطلبي دنیا ده. ما خدا نه ویل چې ته یې ګنې ما خدا وی چې مطلبي دنیا ده. خدای چې هغه ښکلی چرته به وي پسې مې ورانه د زړګي دنیا ده. ډېره مننه. ډېر ښه. او اوس خو به دا کس کېدای شي تاسو نه پېژنئ خو بیا یې وپېژنئ. نه دې درد شته دی لالیه نه دې غم شته. او کنه عجیبه ده بیا دې هم سترګو کې نم شته. تاسو وایئ خوشحالۍ پسې ماتم شته. ارشاد. تاسو وایئ خوشحالۍ پسې ماتم شته. عذابونه د خدای رقم رقم شته. چې کابل او پېښور کې پښتون یو دی نو بیا ولې دا ګېټونه د تورخم شته. چې کابل او پېښور کې پښتون یو دی نو بیا ولې دا ګېټونه د تورخم شته. اوس مې بې له تا نه هم ګزاره کېږي که ته نه یې ستا یادونه خو صنم شته. او د غزل نه دې خاموشه معلومیږي چې په زړه باندې داغونه دې منم شته. دا او ښاغلی زاهد خاموش صاحب ډېر د خوند رنګ مننه کوو د دې لنډي چکر دغه څو لمحې د یادګار په غرض باندې محفوظ کړئ چېرته چې ښاد آباد او بریالي اوسي. مخکې ځو هله مخکې مخکې ځو هله مخکې مخکې ځو هله مخکې مخکې ځو